سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار وایي د افغانستان د باثباته کولو لپاره د امریکا وروستۍ 11 کلنې هڅې ناکامې وي. د دغه بنسټ په خپل یو تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی ویلي امریکا له 2000 تر 2018 کال پورې تر سخت فشار لاندې و چې د افغانستان ناامنه ولسوالۍ خوندي کړي او دغې موخې ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې په داسې حال کې چې دغه هیواد د دومره پیسو د جذب وړتیا نه درلودې. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د ډیرو پیسو لګول د اداري فساد د پراختیا لامل شو او ګټه یې یوازې څو سیاسي او قومي مشرانو ته ورسېده. ټاکل شوي سبا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نمایندانو د نوملیکنې بهیر پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان چې 25 کلن وي د افغانستان تابعیت ولري او لږ تر لږه د زر پیژندپاڼو کاپیانې ولري کولی شي ځان نوماند کړي. د کندهار په شولي کوټ ولسوالۍ کې د ګوزڼ یوه تازه پیښه تېره ورځ ثبت شوه او ورسره په دغه ولایت کې د ګوزڼ د پیښو شمېر 5 ته لوړ شو. پر ګوزڼ اخته 14 میاشتنۍ ماشومه شکریه نومیږي او د یادې ولسوالۍ د کندولانو سیمې اوسیدونکې ده. په کندهار کې د کتلوي مافیا د پروګرام مشر عبدالشکور نصرت وایي د دغې ماشومې کورنۍ د ګوزن ضد واکسین مخالفه وه او تر اوسه یو ځل هم د ګوزن ضد واکسین نه دی ترلاسه کړی. په هیواد کې تر دې دمه د ګوزن 8 پیښې ثبت شوي چې 5 یې په کندهار، 2 یې په کونړ او یوه بله یې په ننګرهار کې ثبت شوې ده. یو 12 کلن ماشوم په ننګرهار کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د ننګرهار والي وایي دغه ماشوم چې مدثر نومیږي او د یو صراف زوی دی 14 ورځې مخکې د جلال آباد ښار له 2مې ناحیې تښتول شوی و چې بالاخره تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژغورل شو. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو 15 کسه هم نیول شوي دي. له دې سره سم 2 تنه نور د یو کس د قتل په تور هم نیول شوي او دمګړې ترې پوښتنې روانې دي. یو ایرانی په فراه کې د نشه یي توکو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. کورنیو چارو وزارت وایي دغه کس چې عبدالغفار نومیږي غوښتل نږدې 10 کیلوګرامه کرسټال او تریاک چې د اوبو په بوتلونو کې د ایران د تیلو په یو ټانکر موټر کې ځای پر ځای کړي وو ایران ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د ابو نصر فراهي په بندر کې نیول شوی دی. ویل کېږي په دې موادو کې څه باندې 9 کیلوګرامه یې کرسټال او نږدې 1 کیلوګرام یې تریاک دي. او ټاکل شوي ډېر ژر له مخکې جوړو ودانیزو توکو د هیواد په 11 سړو او تودو ولایتونو کې ښوونځي جوړ شي. ولسمشر غني تېر مازدیګر په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې مالیې وزارت ته لارښوونه وکړه چې د مخکې جوړو ودانیزو توکو د برابرولو بهیر د چټکتیا لپاره اړوندو بنسټونو ته مالي سرچینې په واک کې ورکړي. د یادونې وړ ده چې له مخکې جوړ ودانیز توکي 15 سلنه یې په فابریکه او پاتې 25 سلنه نور یې د ودانۍ په اصلي ځای کې بشپړېږي چې د یوې ودانۍ د جوړولو لپاره په کم وخت کې زیاتې اسانتیاوې برابروي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.